قدرمنو ملګرو، زما د فیسبوک انډیوالانو، هسې زموږ د انساني ملګرو، د انسانیت د لارې ملګرو، دا وخت زه د سرانانو په یوه بټۍ کې ولاړ یم چې په دې کې ماشومان کار کوي. دا ماشومان د دوی خو روزه نه ده، خو دوی وایي چې زموږ د پلرو روزه ده، موږ د ورځې کار کوو او د شپې بیا هغه کار کوي. نو د دوی سره به موږ خبره کوو چې دوی څه مجبوریان لري، دوی مکتب وایي که نه وایي. دا ماشومان چې دا وخت کار کوي په بټۍ کې، دوی د ورځې هر یو 40-40 روپۍ ګټي او دغه روپۍ هم بیا کور ته ورکوي چې په کور کې دوی د خوراک او نور ضرورتونه باندې پوره کوي. ته د ورځې 100 روپۍ ګټې کوچنی؟ او ته 10 روپۍ ګټې؟ 10 روپۍ څه پکې؟ پلار ته ورکوې؟ ښه ښه، ماشاءالله. او ته 100 روپۍ ګټې د ورځې؟ 40 روپۍ ګټې. نو څو وخت کار کوي؟ ته څو وخت کار کوي؟ 1 غنټه 2 غنټې کار کوي، 2 ساعته 3 ساعته کار کوي، څو ساعته کار کوي؟ 15 ساعته کې 40 روپۍ ګټې. دا پیسې بیا څه کوي؟ دا بیا خپل پلار ته ته مکتب وایې؟ په څویم کې؟ 5م. نو مکتب بیا څه وخت وایي چې سهار کار کوي؟ بیا ماپښین د خوا مکتب وایي. ماپښین د خوا مکتب وایي. نو ته غواړې چې یو د ځانه یو غټ تعلیم یافته لوی سړی جوړ شي او بیا د ملت د کام خدمت وکړي. ډېر ښه. ته څویم کې سبق وایې؟ ته په څویم کې سبق وایې؟ 5م کې. ښه، په کوم ځای کې؟ دغه روحاني کې. ته څو روپۍ ګټې؟ د ورځې 40 روپۍ. دا روپۍ بیا څه کوي؟ دا بیا خپل پلار ته هغه بیا څه پکوي؟ هغه بیا د کور سامان. ښه ښه. نو ته مکتب هم وایې، کار هم کوې، ستړی نه یې چې مکتب وایې بیا ستړیا دې نه وي چې مطلب د وسه دې نه کېږي چې سبق ووایې؟ ورځم ورځې نه. ښه. نو ته لوبې کوې، بازۍ کوې؟ نو هغه ته بیا څه وخت ټایم باسې؟ وخت څه وخت ورته باسې؟ په څه وخت کې کوې؟ دا یو ماشوم دی، ګوره دا وخت د پر تندي باندې خولې هم دي او دا د دنیا هغه عظیم محنت کش دی چې په نړۍ کې به د دې ثاني نه وي. او دا چې دی د دنیا تر باچاهانو هم عظیم دی، د دنیا تر ډیرو پوهانو عظیم دی او تر ډیرو مشرانو عظیم انسانان دي چې دا په دغه کم وړوکي عمر کې د خپل کور د نفقې د ضرورتو لپاره د پیسې ګټي او خپل کورنۍ چاته نه مجبوره کوي. او دغه دوه ماشومان هم داسې په زراو ماشومان شته دلته، داسې په زراو ماشومان شته چې هغه له مشکلاتو مسایلو سره مخامخ دي. خو دا پښتانه زه پر دوی ویاړم چې دونې ماشومان چې عمرونه بې 7-8-9 کاله او د دوی سره دونې غټ لوړ احساس چې دوی د خپل کورنۍ دپاره دغسې لمر ته ګرځي، کار کوي، ستړیا وړي په ځان، خولې تویوي او بیا د کور ضرورتونه پوره کوي. او تر ټولو لویه خبره دا ده چې دغه عظیم انسانان، دغه عظیم ماشومان د خپلو زده کړو سره هم تعلق ساتي او زده کړې هم کوي. نو نړۍ باید دغه ماشومانو ته توجه وکړي او د دغو عظیمو انسانانو چې کوم مشکلات دي هغه حل کړي.